په دنیا کې چې موږ ته څوک جاهل وایي نو په موږ باندې څومره بد لګي، او د الله تعالی په نزد هغه کس جاهل دی چې چا سره د دین علم نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قرآن مجید د زده کولو په وجه په دنیا کې خیر او برکت دی، او باقی د دنیا چې څومره هم سیزونه دي نو د هغې په باره کې وفرمایل چې دا لعنت زده دي سوای د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه، او چې څوک علم زده کولو واله دي، او چې څوک علم ښودلو واله دي، او یا چې د دین متعلق کوم سیزونه دي نو په هغې کې خیر دی. او د لعنت ضد دا څه مطلب دی چې په دې سیزونو کې هیڅ خیر نشته، شیطان وار کوي د دین په لاره کې، او ځکه دا ډیر مشکل کار دی. هغه چرته هم نه غواړي چې تاسو ته د هدایت میلاو شي، نو هم دا وجه ده چې الله تعالی فرمایلی دي چې کله قرآن کلاوهی نو اعوذ بالله وایئ. د بل یو علم په باره کې داسې نه دي فرمایلی. او بیا چې کله انسان په قبر کې ښخ شي نو په قبر کې به هم دا قرآن د هغو په حق کې ودرېږي، او د قبر د عذاب نه به محفوظه وساتي. جنت ته رسیدل خو د ډیر وروستو خبره ده. د هغې نه مخکې د حشر په میدان کې دا به د الله تعالی په مخ کې سفارش کوي، خپله خبره به په الله تعالی باندې مني چې یا الله دا بنده وبخې، دو به زما سره ډیر وخت تېروه، دا ستاسو چې کوم دوستان دي، خویندې، وروڼه دي، مور او پلار دي او بچي دي، په دې کې به یو تن هم ستاسو په حق کې په هغه ورځ سفارش نه کوي، مګر قرآن به ودرېږي د سفارش کولو دپاره، او دا به سفارشي جوړیږي. او ای فرمایل چې چا قرآن خپل امام جوړ کړو، یعنی خپل لیډري جوړ کړو، نو دا قرآن به هغه جنت ته بوزي، او چې چا دا شاته وغورځوو نو دا به هغه جهنم ته بوزي. نو داسې نه ده چې قرآن به په هغه ورځ باندې خاموش وي، یا به دا د بنده په حق کې ګواهي ورکوي، او یا به د انسان خلاف ګواه جوړیږي. او دا د مسلم روایت دی. که چېرې نن زه دې له وخت نه ورکومه نو څه فرق پرېوځي؟ نو دا خبره هم یاد وساتئ چې دا به د بنده خلاف ودرېږي. ګورئ په سورة الفرقان کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه کس خلاف ګواهي ورکوي چې چا قرآن پرېښودی وي، چې چا په خپل ژوند کې قرآن طرف ته توجه نه وي کړې او قرآن لی وخت نه وي ورکړی.